ما په خیال په دې پریس کانفرنس کې ډیر سیزونه کلیر شو خاص کر د افغان طالبانو حواله سره د پاکستان انټنشن سدي هغه بالکل کلیر رااله د کې افغان طالبان چې دي هغه ته باقاعده د وای چې ټیرریست ډیکلیئر ک او ټیرریست داسې ډیکلیئر کړل چې لکه د ټول ټیرریست تنظیمونو یا نیټ ورک ګاډ فادر وته وي لکه په دې خطه کې د دهشتګردو چې کوم سہولتکاری نه بلکې سرپرستی کوي هغه افغان طالبان دي نو دا یو شی کلیر شو چې په دې باندې خبره وکړو دا دي بل خبره ده د انټرنل چې کوم د دهشتګرد یا د تحریک طالبان پاکستان یا دیگر چې کوم تنظیمونه د غوي خلاف چې کوم کاروایي دي په هغه باندې هغه ډېر ډیټیل سره چې کوم دی هغه خبره وکړه او اهم خبره د پاکستان تحریک انصاف د پالیسی هغه دا وګڼل چې دا او د افغان طالبانو نیکسس دی ځکه هغه وی چې تحریک انصاف په زیاده دی چې ریاست ته وی چې دا هغه د افغان طالبانو نه مدد تخلی نو زه مدا او د بل چې تاسو لینډ پورټ اتارټي او د انټيليجنس فیوژن دا چې کوم اتارټي جوړ کړل دا جوړ کړل استخباراتي ادارو یو والي او دغه کوارډینیشن نو زه چې دا ډېر اهم دي خو په دې کې د ټولو نه اهم کار چې په نور پریس کانفرنس کې ما نو کتلې په دې کې مو کته هغه کلیئرټي و د پاکستان هغه شفافیت پوتو یا هغه ویژن چې کوم د نظر د روان وخت لپاره ما په خیال دا کال 2028 چې دی دا د هغه په آغاز کې وشو او دا ډیفاین کړي چیرې مخکې په دې کال کې تاسو توقع لري د پاکستان ریاست او ریاستي ادارو نه حسن صاحب د ټول لغړه خبره کومه دا وکړو چې هغه یو لفظ یوز کو یا یو لفظ استعمال کو د افغانستان د امارت اسلامي په حواله سره یعنی ګاډ فادر اف آل دی ایولز چې موږ ته وایو یا د میلیټنسي یا د ترهګرۍ په ضد چې کوم عملیات یا د هغې سرپرستی چې څوک هغه امارت اسلامي وګڼل که چېرې موږ د نږدې وختونو کې رپورټس وګورو نو د یو ان دا رپورټ دی چې شلو نه سیوا دهشتګرد تنظیمونه په افغانستان کې میشتري ولته کې روزنې کې د دې نه علاوه یو بل رپورټ وی چې د 2000 نه سیوا بلکې د دینه سیوا چې کوم د شام نه ترهګر تنظیمونه چې پای کې د القاعده او د نورو غړي شامل دي هغه افغانستان ته راغلي د دې په حواله د څومره د ریجنل کنټریز لپاره یا د ګاونډي هیوادونو لپاره اپریهنشن څومره دي څومره پریشان کون دي پلس د پاکستان د کچره سټیبিলিټي د په حواله سره ګور لمبه خبره خدا ده چې په لمبي ځل باندې ځکه چې کله نه افغان طالبان ناغلو نو پاکستان ډیر زیات خوشبیننګو او د دوی د لپاره یو انټرنیشنل سافټنینګ هم کو خلکو سره لابینګ به کو سره کپ یو ان کې بو کپ او آی سی کې بو کپ ماسکو فارمیټ کې بو کپ ریجنل دغه کې بو پاکستان د خیال بل چین هم بیا د پاکستان سره ولاړو بالکل نو دا د دوی یو بلاول صاحب هم تاسو کو خیال بلاول صاحب هم کو شاه محمود قریشی شاه محمود قریشی عمران خان لکه خاص کر دی خو ډیر کل کې راتلو بیا چې پی ډی ایم ګورنمنت راغی نو بیا ما غمره سخته پالیسی نه و نو بیا چې کله د طالبانو د رویه بدل شوله ما به اکثر وی چیرې لکه ریاستي سطح باندې د طالبانو باره کې لا اوسه پورې سنې کلیر کاسټانس نشته خو ما په خیال د پریس کانفرنس کې چې دا وی چې د ټولو تنظیمونو سرپرست چې کم دی لکه ګاډ فادر د ټولو نه غټ ټیرریست څوک دی افغان طالبان دي دا نور چې کم دي تنظیمونه چې دي د دهشتګردو میلیټنټس چې کم دي د دوی سرپرستی کوي بیا سوري افغان طالبان بیا د دوی سرپرستی کوي په هغه کې عالمي تنظیمونه دهشتګرد تنظیمونه لکه القاعده شوله او سره داعش شلو دام دي بیا ریجنل د پاره چې کم دي ای ټی آی ایم ذکر د چین خلاف یعنی گاونډي هوا جیش د انصار الله چې کم دي جماعت انصار الله چې کم دي د تاجکستان خلاف ټی آی پی چې کم دي تحریک اسلامی دا کم چې دي پارټي تحریک اسلامی پارټي چې کم ترکمنستان اسلامي پارټي چې کم دي هغه آی ایم یو چې کم دي اسلامیک ازبکستان موومېنټ او د جیش العدل چې دي د ایران خلاف او بیا د پاکستان خلاف خو خیر ډیر شي دي القاعده شو دا ټول نو وی چې د دې ټولو دا نیکسس چې کم دی کنه د دې ټولو د پاسه چې کم ناشته هغه د افغان طالبان نو زما خیال دا دی چې وس پاکستان دا یو شی کلیر کو مخکې خو به تصرف وی چې طالبان رژیم او دغه د ته به سوي عبوري حکومت د طالبانو عبوري حکومت هغه چانسز ختم شو چې پاکستان د افغان طالبانو حکومت اومني انټل ان انلیس پرون چې په چین کې کما اعلامیه راغله و د پاکستان او د چین چې دوی نه صرف د دهشتګرد تنظیمونو نه ځان ډډې تکي
بلکې د دوی خلاف داسې کاروایانې وکړي چې په نظر هم راځي ناپتولم کیدی شي او مونږ مطمئن هم کی چې څه ته په انګریزي کې ټینجبل وایي ټینجبل لکه ویزیبل ښکارا ویریفایبل چې دغه ته دغه کوي شي دغه ته ویریفای کوي شي چې او دا شی شوی دی او دا په دغه باندې دی. نو ما په خیال پالیسي کې ډیره زیاته بدلون راغی او د دې سره چین هم دی تاجکستان هم دی نور ملکونه به مسره نو به خبر خو زده ما چې دا ډیره غټه حسن صاحب کوئی زه واګزلري تاسو کوم یا موږ ته تړلې سوال بزدا وکما چې د چین په وګړو باندې کوم حمله شوې ده دا څومره د چین د لپاره پریشان کونده او د سنټرل ایشیا لپاره سپیشلی ځکه چې یو محلي کمانډان یا مقامی سړی را پاسي او هغه د غشان کی ته په بلیم گیم نه چې کچره مونږ وځو چې دی به چې پاکستان نه چترال نه راوړی د پلانکی نه ډرون نه وړی کچره مونږ ګراوند ریالټي ته وګورو څومره د ریجنل کنټریز لپاره څومره لغره ګوره دا یو خبره تو کوم دا لمبه کته اوس ته پته و د چین انټرست د چین وګړي په پاکستان کې نه خکېدل باندې ټیک شو لکه څنګه شانګلا کې وشول په کوهستان کې وشول داسو په کراچۍ کې وشول په گوادر کې وشو نو د دې ټارګټ دا و چې چینیان پاکستان کې محفوظ نه دي او دا یو پیغام ورکو دا دغه وشو. اوس دویم غټ انویسټمنٹ د چین چې کوم دی په تاجکستان کې دی الته کې ګولډ ماینز هم دا غوي سره د ولته کې غټ شارا باندې کارجو کې څنګه دلته کې سی پیک او دغه شانته الته کې غټ پروجیکټس باندې الته کار شروع دي. اوس دویم هدف دوی الته کې چینیان په دغه کوم دا د چین د لپاره چین ډیر زیات خوشبینه و د طالبانو یو خبره تو کوم غوي وی چیرې دا غوي د خیالو چې څنګه په چین کې انقلاب راغلی د کلو خلک او دغه خلک راغی د ماو په مشرۍ کې موزیتونګ په مشرۍ کې نو دوی بم بیا حالانکه دوی له مشوره ورکړی و وی تاسو پروا مساته چې لګنی اقوام متحده تاسو منینه وی مونږ هم 15 کال اقوام متحده وی زمونږ نمائندګي هم تایوان کوله وی مونږ نو ریکګنایز کوله وسه غوي ته دا پته ولګی چې نه دا خو هغه نه ځکه دوی د تعلیم خلاف شو دوی د دهشتګرد تنظیمونو چې کم دي د سرپرستی شروع کړله افغانستان چې کم دی یو سنټر جوړ شو اوس د چین دا خیال دی چې دا خو امریکای انسټال کړی دی په موږ د نظر ساتلو د لپاره په ایران په چین په روس د نظر ساتلو د لپاره او د 30 میلیون ډالر چې ولدا هفته ورکړي دا دغه په ایوس کې ورکړي وسه غوي چې کم دی هم دغه شنو وسه غوي د پاکستان موقف د چین موقف د تاجکستان موقف دا او د روس موقف چې کم دی دا خو بالکل دغه د پدې کې ایران هم چې دی لکه ظاهر خبره ده د دې سره موږ وګورئ ته موږ ریجنل اپروچ ویلی شو ټورډ افغانستان سټیبিলিټي یا ریالاین کول د افغانستان ځکه چې 42% چې کم پښتون دي اخر ټول ملک ریپرزنټیشن نشي کولای نو انکلوسیویټي کني یا ریجنل اپروچ کچره افغانستان بارکه نه نو دا به څومره خطرناک ځکه چې بلا خپل بچی مکسر وخوري. ګوره دا یو خبره د کومه د افغان نماینده د طالبانو بارکه پاکستان به یو خبره کړې و چې لکه 70% افغان چې دي په دې دهشتګردۍ کې زموږ خلاف دغه دی پکې بالکل یوټیلایز شو او دغه دې بارکه بیا په خوانه وزیر داخله مو سفیرم پاتې شو عمر داوود زیسه بغو یو خبره کړې و چې دا د 15% نماینده نه دي دی به د پښتنو سره اعلان کوي نه که پښتانه 10% دي که 30% دي که 50% دي دا به ته د غویز د غوی نمائندګي نه کی د تاجک او ازبک هزاره امک عرب بلوچ وغیرہ چې کم دی غوی خو بالکل د دوی پښنده خو دی بالکل د دوی خلاف دی بل هغه یو خبره کړو چې 50% خو خزه هغه دی په کور کې نه ولید نو لکه 50 خو دغه کټ کا 50 کې بیا د 50 چې کم دی لکه د نور اتنیک ګروپس کټ کا 42% دا شنو بل 18% چې دغه خبره ټیک و دی کې د طالبانو سره صرف هغه خلک په کابل کې یا په افغانستان کې ولې څوک چې دوی نه फायदा اخلي یا په سرکار کې دي یا په حکومت کې دي یا په فورسز کې دي یا په پولیس کې دي یا قرارداد یې غستې دي دا صرف هغه کسان دي. پاکستان اوس کلیر موقف دی چې افغان طالبان دا یو ملیشه ده دا په زور باندې حکومت اغستې دي دا د افغان ولس چې کوم دی دا د هغوی نماینده نه دي د ټولو دا دغه د یو خاص انټرست ګروپ نمائندګي کوي او دوی دلته کې سرپرستی کوي دغه د دوی کرنسی ده دا د دوی استعمالي د دهشتګرد تنظیمونو په ذریعہ باندې خپل افغانان هم تنګي او سره د خطې ملکونه هم تنګي نو زه وایم چې دا یو ډیر نوې دا تاسو ته مو وی چې دا یو ریجنل اپروچز جوړیږي ګوره د پاکستان ډیپلوماسي کې چې کوم دی ګوره دا به منی پاکستان چې د انډیا سره کوم په ډیپلوماسي باندې وکړل کنه د مارکه حق نه پس چې وس انډیا چې کوم د تا ته دغه نه پس مودي چې ته بار زینه د زیات نه زیات مورشس ته لاړ داسې وړو ملکونو دال د کې ما په خیال چې ته بوټان ته چکر لګول او چې دغه ول سوک راغلو نه انډیا ته سوکزي هغه سټیچر ولا ختم سټیچر ولا بالکل پس مکه ولا دا کو افغان طالبان نن چا سره اعلان دي انډیا سره
بالکل نن هغه مودي ته چې کوم دې پټکې په سر کړی دی او دا هغه لکه اصل څه واسه کې یو داسې خطرناک غونته کې دا آوټکم اف دی چاینیز اٹیک سره وته رته او سپاتشتا ځکه چې هغه کچره مونږ وګورو د پریس کانفرنس نه علاوه هم نن په تاخار او بدخشان کې چې کوم دی ګاډي ور سوزولې طالبانو ایون د منرالز کمپنیز چې کوم دغه یې غیر سوزولې دي نو د خلکو را پاسون یا د خلکو پاسېدل کرنٹ رژیم خلاف تاسو ته په کوم نظر ګورئ یو دوه خبرې دي کومه پورې چې افغان په خپل نه را پاسې دي لګنن دنیا همغه په انګریزي کې یو ټکی استعمالو فټیک ستړی شوی د افغانستان نه ایون پاکستان هم نه غواړي چې دغه کې ځان پاکستان توره دا وکړه چې ځان نه د طالب مالب د شی لر کده قطر لورک وس څوک طالب د پاکستان سره نه اعلان کی مخکې به خلکو دا د دوی خلک ته نو کدی به هر څوک نو هر سړی به اسلام آباد تر روانو چیرې لګه خبر او لوګه که چا به څوک تختول کدی به غلطي وکړه وس هغه شی پاکستان لمبه خدا ډیره کامیاب پالیسی اگر چې موږ هم په دې تنقید کوو چیرې دا قطر لمول اختیار ورکړه دا خو دې ځنه اسلام آباد په خبر کوټه چې کم دی لکه دا دې ځنه کېده خو اوس یو د پاکستان د دین لاس ویځل اوس ټول افغانانو ته پته ده چې طالبان د پاکستان خلک نه دي حسن صاحب واسه یو بل نیگیټیو یو شی مې ذهن لرازي خلیلزاد صاحب راغه افغانستان کې ملاقاتونه وکړل موږ له باګرام راکې موږ له چې کوم تختولی شوی افغانان دی هغه راکې حبیبي چې کوم دی څوک چې من زواهری په کیس کې اوسم د نه دی هغه د نو ورکړو اعلان داسې خبره روان دي باګرام ورکی او د درې افغانان ورکی کنه ورکی ګور لمبه خدا د چې د خلیلزاد د وزیر چې کوم دی دا د غزاتی وزټ دا د امریکای نمائنده امریکای سټیټ ډپارټمنټ په دی ویلینګ خلیلزاد چې کوم دی هغه یو لوبیست دی کله د سټیټ ډپارټمنټ نمائنده ونه خلیلزاد د پاکستان په انټرنل پالیټکس کې سونه غوتی وي د پاکستان فوج پسې خبره کول د پی ټی آی بیانیه چې کوم دی هغه پروموټ کول دلته کې خدغه کول هغه یو خپل سټیچر ما په خیال سیوا کول د پاره دا شی کړی دی او دغه خبرې کړي کم چې تا بهر دنیا ته لکه خو یو خبره کې خود دنه هغه دا وی چې زراغه او دا شی دی کېشکی دغه تور امریکای سټیټ ډپارټمنټ ته چې آی ایم سټیل ریلیونت او ریلیونت ځکه دی چې د طالبان خو راوستیم د په دغه باندې دي کنه د لکه شل میاشت خو سره د نیګوسییشن کو دوه اګریمنت ارکیټیکټ خو دی او زمونږ سفیر صاحب سره نو میناغلو غیر هغه دغه وی چې دغه د پټ مزمرات اشتری یعنی پټ سیکشنز چې کوم دي د دوه اګریمنت سره نو دوی بیلیو ان دا نه د دوه پټ سیکشن خو هغه ورځ ما دغه سره خبرې کولې د اندیشا سره کوم چې د افغانستان پرمننت ریپرزینټیټیو دی په یو ان کې هغه خبره کوله چې ګوره دا $30 میلیون چې ورکی دا د اګریمنت لاندې ورکی اسه څوک نه ورکی طالب بددې په بدل کې د امریکای د لپاره دلته کې استخباراتي کار کوي as a tool against او کله خیالو یو چا ډیر ایران دا خبره لمبه کړي و چې لکه دا طالبان دلته کې د امریکای چوکیداری کوي او چوکیداری هم دغه چې نظر ساتي په چا باندې په روس باندې په چین باندې په ایران باندې میجر کنټریز چې کوم دي دا دغه دي افغانستان کې چې دا داسې دوی په دغه سره د دونه دهشتګرد تنظیمونه دغه کوي ایران امریکای وسه پورې دوی 3.1 ارب ډالر میلیارډ ډالر چې کوم دی لکه دوی لور کړی څه د پاره دا د لپاره ورکی چې موږ له شکستم راک زمونږ 3000 فوجان هم راکړل خو حسن صاحب لکه چې دښمنی مو کې کستم وږي او ته ډالې اوس چې زبردست کار دی او قبل دا دی چې د وو عرب وسله او ته پرېخه ده دی او ته سره پرېخه ده امریکای غوښتل دا وسله مړ شو که امریکای غوښتل دا طالبان چې کوم دی یو میاشت د دوی اډمنستریشن نشي پاتې کېدلې مطلب دا چې اصلوي خراب درې عرب ډالر کنټینیویشن د لپاره امریکای طالبانو سره ته د دې اندازه ولګو ځته یو خبره کوم پاکستان چې یو عرب ډالر قرض اخلي نو سونه نیګوسییشن کیږي څومره خبرې کیږي څومره دغه کیږي اوس پورې په 3 کال کې 3 عرب ډالر دوی لراغلي دي بالکل په کیش کې او دا ول سوکرا لګي امریکا د چا چې دوی پوجان وجلی دي دوی په نسبت دوی له شکست ور کړی دي خبره دا نو دا هغه سیکرټ ډیل تاسو خبره کوله د دوه لکه چې کوم دی هغه کوم دغه دا چې سیکرټ ډیل دا چې هغه ریټن کې نه دی ګوره د دوی نه دا تاسو نه کوي تاسو په دوه کې دا ویلو چې موږ انکلوسیو ګورنمنت جوړو نو چې تعالی $30 میلیون ډالر درکوم نو دا خو منه هغه نه مني مخالفینو سره برویه سمي مخالفین ټارګټ کلینګ کیږي ایران کې پاکستان کې په دغه باندې کیږي درېمه خبره د خزو
سره د رویه چې کومه ده دوی یو خبره د دوها اګریمنت نه مني دا بغیر د امریکای د آشیرواد نه کیږي نه چې زه تعالی پیسې در کوم زه تعالی سره مخام روټیم در کوم زه ستاسو د دفتر خرچم چلوم او ته ټوپک هم د لما در کړي او ته چې کوم دې خبره به زمان نه مني دا کې دی نشي صحیح نو د دې وجه نه نیک په وینا به دا پټ ډیل چې تاسو خبر وکړه دا دغه خبر حسن صاحب واپس راځو د ډي جی اس پی آر پریس کانفرنس ته مهم مو بل پکې 2 پوینټ دا یو پولیټیکل پورشن و د اس پی آر د پریس کانفرنس چې کې د پی ټی آی ګورنمنت چې کوم دی نیکسس وذ طالبان او دی وی چې ولې د طالبان چې کوم دی د پی ټی آی په غړو باندې عملی نه کی آیا دا انډیکیشن دی دیتا چې دا نور چې کوم انټي طالبان فورسز او چې کې ان پی پی بی پی او دا پی ملن او جی واي اف ایون چې موږ یاد ک بالکل هغه یاد ک چې هغه موږ سړي خو کومک کړی دی خو پی ټی آی چې کوم دی هغه سیکنډ پارټنر اف دی ټي ټي پی رول پلی کی ورغه یو خبره وکړه شام ک تاسو خیال هغه یو د عمران خان یو دغه نه یو کلیپ خو بالکل چې تاسو د طالبانو خلاف کاروایی مکوي کني تاسو بم د ان پی په شانتي عوامي نېشنل پارټي په شانتي بستاسو د حالباني اوس عوامي نېشنل پارټي خدا و چې د ریاست سره د دهشتګردۍ خلاف کلکه ولاړه و 300 کسانې د غوي د پارټي بشیر بلور بالکل خدای پاک دې د غزوی چې کوم د هارون بلور د میاسه زوی په سواد کې ام پی ای په دیر کې منه دا یا خدای دې نه علاوه لکه ورکرز خو ډیر زیات لکه دا د اسپندیار خان په کور عمله شیرپاو خان باندې حمله امیر مقام خان باندې حمله آزاد افراسیاب خان باندې حمله مولانا فضل الرحمن صاحب باندې حمله په دې ټولو په قاضي حسین احمد صاحب باندې په لکړو کې په دغه کې خودکش دغه شو په دې ټولو باندې کېږي په دوی ولې نه کېږي هغه د پر هغه وی چې د دې لکه طالبانو ته یا ملیټنټ تنظیمونو ته دا پته ده چې دلته کې دوی زمونږه د فورس خټک صاحب تاسو خیال نو چې موږ دغه ورکو دفتر ورکو نو لکه کوغنو نو لکه دغه د خبرونو دا پته لګیدا چې دا غوي پولیټیکل فیس چې کوم دی هغه ټي ټي د پی ټی آی دا او بیا له دامو چې دونه مخوخت نو مفتی نور ولی چې کوم دی وزیر اعلی کې د خیبر پختونخوا او بیا دا غ د ناغه هبت الله صاحب چې کوم دی دغه په دغه باندې بکیږي اصل کې زما په خیال د پی ټی آی چې کوم دی هغه ریسپانسیبিলিټي نه اخلي نه مطلب دا چې پولیټیکل مکمل دا خو د پی ټی آی د پارزه تاسو ته دا د نیډ ټو سیټ او ما تخکاری داسې چې ډېرې اشاره وي په دې کې د پی ټی آی د پاره حسن صاحب بل د تورخم په حواله سره وایو ټول بارډر کلوز دي کچره مونږ وګورو یو نوې اتھارټي دی جوړولو په دغه کې دا چې پاره کې دا خبره کې چې پورټ اتھارټي به جوړیږي چې کم با کار هم دغه چې یو خو به دغه سیستمټیک کی دا سیستم لکه چې تورخم به جدا چلے دو چمن به جدا چلے دو غلام خان به جدا چلے دو دار چا خپل دغه ریټونه جدا آیا د سر بسمره سموثنس راشي او دا سیستم بسمره دغه شي او آیا طالبان چې بار وی چې مونږ له شورټي راکوي نو پاغه باندې ډي جی اس پی آر چې څه شي شورټي هغه به زره پودا پرې کومه لکه ګوره غوي تاسو په دې سوشل میډیا وی چې د پاکستان نقصان او چې دا څوک وي افغانان وي ټیک شو ټیک دا د یو کارخانه‌دار یا د یو زمیندارو بشوي خدا د پاکستان په اکانومي کې فریکشن هم د افغانستان سره او د سنټرل ایشیا ټول ایکسپورټ چې راوځي کې دا 3% د پاکستان د ټوټل ایکسپورټ دی پرون زه د یو میډیسن والا سره ناستم یو واده کې غپ مو سره لګو مې سمرا سره شو یار موږ د پر افریقي مارکیټ دومره غټ مارکیټ ته او هغه نه ډالر هم راځي دوی نه خو ډالر هم نه راتللې دې سره به دغه پکې ډالر او باقاعده ټریډ وي دومره غټ مارکیټ دي زموږ ټول کم دی هغه طرف ته بلکې وي ډېر ښه انسنټیو تاسو یو دغه کوم په کندهار کې په انار باندې ور لګولو د غوسینه هغه ته خو غوي نه وي کنه زمونږ دلته کې چې ته په ګوپیانو پټي دغه غستي ګوپیان لکه تاسو په خوده کې کینو کې چې زمونږ ول دا ګوپیان موږ تاسو له درلېګل خو درته کې چې بل حسن صاحب بل لکه میډیسن وسوم روان دي په بلیک کې تاسو په خوده کې کینو کې په چمن کې ماته خپل سورس دا خبر وکړه چې تش کاټن یو سوزولې میډیسن یو وسوم چې کوم دی د سپین بولډک او د کندهار په مارکیټ کې خرڅيږي کنه نه هغه غوړه دا خو امپوسیبل ده او بل دا دوی چې کوم دی د پوزیشن اغسته دی کنه دا صرف خلکو ته خي هغه
پبلک سنټیمنټ چې کوم دی هغه ایکسپلویټ او خاص کر هغه چې کوم ډایسپورا د بهر ناسته د هغوی ته واقعي ځکه اوس د طالبان ویره وی ډېر ښه حالانکه دې ته ظالمان نه ګوري چې د 50% ستاسو په زنانو باندې بندیز دی په میډیا باندې بندیز دی سو خبره نشي کولی اپوزیشن خبره نشته دی یو ورست ډیکټیټر فارم لګولې دی خو لکه زه دا تاسو راځم هغه د خبره چې تاسو بنیادی کوم د تورخم کړی وه ګوره دا یو ډېره ښه خبره ده وشوه چې دا اوس تاسو ته ما یو خبره شروع کې کړې ده کنه چې د پاکستان د پالیسي ډیر حدوحال چې کوم دی کلیر کیږي مخکې به دا بارډر چې کوم وي دا لمه 2014 پورې خو به د هایوي ودا سره بارډر پوسټ نو 15000 کسان په هایوي باندې زمانه د خیال چې دونه به کوم دی پاینډس هایوي باندې دونه خلک دي اګه به خطه کړه برکه خلک په زیرا ازي لکه دا پکې ډو ونه ویزي کنسپټ نو لمبه خو ویزا رژیم اسټابلیش کو وی منه په دوی خو نه منه کنه سونه چې والد د دې طرف نه داغه طرف نه یو پیغه بارډر ډیمارکیشن وس دا چې کوم دی دا ستا یو قسم لدا شو غواړي چې د بارډر پوینټ سنټرلایز شو ټول د یو چوکاټ لاندې رااله لکه دا بنو چیرې لکه مخ چې کم سړی راځي تورخم باندې با شل کسان ناستو دا پولیس والا ناسته دا بارډر فورس والا ناسته دا فوجي ناسته دا انټيليجنس ناسته دا کسٹم ناسته دا رورا بل ناسته دا ا ناسته دا بي ناسته وس په چې کم دی د دې ټول باس یو دی دا د یو اتارټي لاندې وي او اتارټي موستلی سیمی انډیپندنٹ غونته کار کوي ریاست د غمی پکې د حکومت د غم باندې ایډ کې چې د کې د انډیا بارډر هم شامل دي ټول دا لکه دا یوازې افغان نه دا ټول پاکستان پورټس اتارټي دا کم لینډ پورټ اتارټي یو خو سی پورټس دی هغه جدا دی هغه تبل سوي پاکستان سی پورټ اتارټي بل دا د وچ باندې چې ستا کم ډرای پورټس ته مونږ ویا ایگزیکټ اینڈ انټری پوینټس دی پاغه چې بزنس کیږي کاغه سسته کاغه واګا دا کاغه د ایران سره دی کاغه د افغانستان سره دی خروجي دخولي وایو یعنی د پاکستان کوم باندې دغه صادرات او واردات ستاسو دغه تکیږي هغه باندې نو دا یو ډیر اهم بل حسن صاحب اخري لکه اخر کې یو دا و چې مونږ یو فیوژن جوړ کو د انټيليجنس ادارو مخکې به ارسړي وي الکه دا د اس آی د ادارې ما د ادارې آی بي د ادارې مونږ ته پولیس چې کوم ادارې داغي جدا وو اوس چې کوم دی یو فیوژن جوړ شو دا فیوژن څومره مهم دی ګټه بسره وړي او آیا د ملټنټ خلاف چې کوم زموږ جنگ دی پاره کې به دا څومره راغلی ګوره دا ما په خیال د پاکستان غټه مسله دا وکنه چې دلته کې د ادارو ترمنځ کوارډینیشن نو ادارې وې څه تقریبا 15 تک شپږی ادارې به کار کوي د پولیس په جدا انټيليجنس د آرمي جدا انټيليجنس د فدرل ګورنمنت آی بي جدا انټيليجنس سی آی ای جدا کار کوي سپیشل برانچ جدا کار کوي ایم آی جدا کار کوي دا ټول ادارې به چلیدل خو په دې کې کوارډینیشن نو یو ټرست ډیفیسټ هو آی اس آی والا به د آی بي سره شیر نه کو سپیشل برانچ به د اس آی سره نه کو ایم آی به د سپیشل برانچ سره نه کو وس دا دي چې دا دوی ټول یو پوینټ ولا ورک چې د دې ټول چې د کم انټيليجنس دغه د په د ډیسټریکټ تاسو خل د ډیسټریکټ کمیټې هم جوړی شوی د کوارډینیشن کمیټې ډیسټریکټ لیول باندې جوړی کړي نو پاره کې آی بي مراله لګوره آی بي چې کم د په ملک ځکه آی بي از بیسیکلی ریسپانسیبل فار انټرنل سکیورټي د نن سکیورټي د لپاره آی بي ریسپانسیبل ده وز د آی بي اورډر غټ نت ورک دی سپیشل برانچ کم دی یو غټ نت ورک دی کسٹم انټيليجنس یو غټ نت ورکس دی د فوج دغه چې کم دی د ډوی نت ورکس دی وز دا ټول چې کم دی دا یو فیوژن دا یو دغه لاندې راځي دا چې تاسو ته چې پاکستان کې وس ډیر صدا زونه روان دي چې ماضي کې نو صحیح وس انسټیټیوشنز یو بل سره مرج کیږي مخکې به هر یو انسټیټیوشن جدا جدا لګي تاسو چې هډ وے ټورډ دی کوهیژن یا لکه زوه ما چې دا لکه وس هغه ریاست فارم ته راځي مخکې خو بدقسمتي دا و چې پاکستان کې به یو بل لګي یو په بل لګي یو په یو اعتماد نو بل به دا زما ډومین دی بل به دا زما وس دا هغه کلیر کیږي نو دا نفت اکټ چې تاسو کوم خبر وکړه چې نېشنل انټيليجنس فیوژن سنټر چې کوم دغه شو دا سولا لینډ پورټ اتارټي شو دا شولا بل دا چې لکه دا وس دوی په افغانستان په خاص کر بلوچستان کې کم پریکټس وکړو چې ډیسټریکټ لیول باندې چې کوم د کمیټې جوړ کړلې هغه به هغه یوازې کار سکیورټي مانیټرینګ نه دی هغه کار ډیولپمنٹ پروجیکټس چې کوم دی هغه هم دانی چې لکه هغه یو لوف سایډ ډیولپمنٹ نه چې ټول یو طرف ته یا بل طرف ته نه دا به چې کوم دی هوریزونټل اپروچ سره بدی نو ځکه زه ته ډیر سيزونه بدليږي دوه سيزو خلکو له احتیاط پکار دی پی ټی آی خپل پالیسي باندې ریویو کول پکار دی اکراس د بارډر افغان طالبانو لا یو د موقع نه फायदा غستل پکار دی عام ګروپ ساتل چې کوم دی وسلوال ګروپ ساتل یو ریاست کې به دا کنسپټ نه چې الته کې به وسلوال ګروپ یو ان سوي چې د ټي ټي پی سونه خلک دي
15,000 د کشپک زره خلک دي 2000 پورې دی وست ای ټی آی ایم د طالبانو نه مخکې دا 1500 پاتې شو القاعده طالبان را دغه شان القاعده والا دغه شان جيش العدل والا دغه شان انصار المجاهدین والا دغه شان روس دغه نه چرال صوت د شام دا وڅ 2500 چې کم دي د شام نالته بیروزګار شو هم دلته کې رااله نو زه ما چې افغان طالبان بیا یو پندورا باکس جوړی کدا سو نه ما ته خو دا شی رواني دا خدای دې نه کې خوښ دی بل داسې واقعیا وشو نو ګور امریکا دغه سره څه چلو کو د وینزویلا سره تړلې سړی سره د خزي بوته د ایران دا وسمره دغه خبرې سو الله د خیر داسې باندې کېږي خو دا د چلا کانو خدای خیر وکړي دا ریپیټریشن په حواله سره کوم وګورو دی وی چې پنجاب چې کم دی کې 10 دغه ماجر کیمپونو ختم شو لس چې کم دی په بلوچستان کو هغه مکمل کلیر دی هم دین علاوه ای جی کې وا هغه کلیر کړو دی وی چې 1.96 میلیون خلک چې کم دی ریپیټریټډ ټو افغانستان کچره مونږ دا وګورو په 1.9 لیګل کم ریفیوجیز هغه چې هغه سره دا الیګل بده کې نه کاونټ کیږي هغه دلته ورکړي خیر هغه بیا دغه خو کچره مونږ وګورو دی وی چې 43 ټول کیمپسو پینځه پکې کلیر شو پښتونخوا کې 38 سټیل پینډینګ دیس کول غواړي ګوره ما په خیال اصل کې پی ټی آی پالیسی هډ ان وذ د سنټر دا سنټر سره چې کم دی دا هډ ان ناغلی دا حالانکه د ریفیوجیز دا مسله دا د مرکز مسله ده په آئین کې چې کم دی دا فیډرل سبجیکټ دی په دې کې صوبې لدا شزونه نتی پکار ما په خیال لغوی به مسرو روزه چې دباو پر روان دي دا د ریاست پالیسی دا دوی صرف دغه دی چې لکه خپل مشروعیت ته وي سوي وته په دې افغانانو کې خاص کر د ملټنت تنظیمونه چې دی په دې کې ځکه وی دا خیال چې د پاکستان ریاست وی چې دا کیمپس چې کم دی دا نرسریز دی د دې کې سہولت کاری کیږي د دینه چې کم دی او دا ځکه د منیټرینګ نه کیږي نه د خلکو ډیټا تاسو رښتا څوک راغی څوک لاړ د باقي خو د پولیس پته لګي کنه پیسه کیس کوم تاسو د کوم په کې د غلي او پاتې شوی خلکو سره نو اخی نو د دې د وجه ما په خیال کې دې شي حسن صاحب چې موږ سمرایز کو ټو ال د کنورسیشن یا موږ دا ټول باس چې راغون کو دوه خبرې مخه تراله یو د ریاست یو پالیسی مخه تر روانه ده د انټيليجنس په حواله سره د انټي ملیټنسي مووز په حواله سره او د دین علاوه د ریفیوجیز په حواله سره او پلس پی ټی آی تاسو څه مشوره څه ورکوي تاسو خپل سجیشن څه دی چې کینه په ټیبل خبرې وکړي کنا that is the only option ما په خیال زه دوانو ته بدوي ما چې پی ټی آی بارا کې ریاست وس کلیر کیږي ریاستي ادارې وس کول کې مخامخ راځي لکه دا سټیټمنټ چې کوم دی چې په نورو حمله کیږي په ان پی حمله کیږي په جی واي کیږي په پی ټی آی ولې حمله نه کیږي ما په خیال دا ډیر زیات خطرناک سټیټمنټ دی په هر لحاظ سره افغان طالبان ډیکلیئرډ ګاډ فادر اپ ټیرریست ملیټنسي دانشته د چیرې دا دایشته دا دغه د ټولو مشري چې کومه ده هغه افغان په یو تل کې ورواچو نو دوانو د پاره د ریاست پالیسی پاکستان پالیسی بالکل کلیر را روانه ده افغان طالبانو ته د تزوسم و مزه د ډیره هم کس سره پاکستان کې ناسو ماغه د یو خبره کوله چې وسمو سره پرابطه کې دی وی چیرې پالیسی کې چې هغه لګ داسې دغه سره لګ لینکس ډیر زیات دي رابطه سره ډیره پبلک سنټیمنت اویټ کولو د پاره هغه زموږ خبره په جعلي بریتونو غوتی وي نه نو دا دوی خو چې کوم دي دا خورچا ته پته ده دا وګوره ډیکټیټرشپ چې کومه خو سره په پروپاګاندا چلیږي دا مدورو ته دی وکتل ډانس پیکو دا لکه ته دونه درګه دنه چې کوم دي دا غدا حالو چې ستا فوج او دا ار یو شی دا ور یو شی را مزه انتظار باندې امریکا به کله راځي او را دي شي کنه زه ولا چې ور لوي ډیکټیټرشپ چې کوم د ګوره د دې سره پبلک سپورټ نه زده ته یقین سره مکه سبالم د افغان طالبان لاړ کنه د افغان براوتی خپل لرګو په دغه کې به ډانسونه کوي چې لاغه اخلاص کوته نو زه ما چې افغان طالبانو لم ریالایزیشن پکار دي د یو اپورچونټی راغلی د مقر راغلی د ګاونډیانو سره د خپل تعلقات خکې دا زنه من موزنه موزخه مو ته دی وای کنه یو ان دا وای روس دا وای امریکا دا وای ایران دا وای په دنیا کې د ماته یو ملک دی خو چې هغه وای چې طالبان ټیک وای هغه خو خبر رااله دا پړم بیزل باندې یو ان کې وای چې د طالبانو دا دغه چې کم دي دا انکریډیبل دي د دوی دا داوی ناقابل یقین دي نو بس کې نو زه ما چې هغه لا خپل اپروچ بدلول پکار دي امن د پاره د خطې د استقلال د پاره د افغانستان د خصباون د پاره او گاونډیانو سره ځکه ایران کې چې کم کانفرنس شو هغه ته چین والو ته چې موږ هم د سره تیار یو ستاسو سره په دې کې کومک ته خو لیټس ډو اټ حسن صاحب ډیر زیاته من تاسو د وخت او تاسو د انالیسز او تاسو تجزیه امید دی چې افغانستان پرثبات او امن طرف ته لاړ شي خو عقل نه کار غسل په کار د عقل نه کار واخلي ډیر مننه